السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د 13 درس 9مه برخه ده. په قرآن کریم کې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورة یوسف 2 آیت. ترجمه یې داسې ده: بېشکه موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. نو زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو، تر څو موږ وکولی سو چې کله قرآن تلاوت کوو د قرآن په معنا پوه سو او په قرآن کې تدبر وکړو. نننۍ موخې مو څه دي؟ په قرآن کریم کې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه ده. لکه په تېر درس کې موږ ویل نښتې ټول نښتې ضمیرونه څه دي؟ مضاف الیه دي. تېر درس ته بیا یوه لنډه کتنه. مضاف او مضاف الیه څه ته وایي؟ موږ وایو چې کله دوه نومونه یو بل پورې تړلي وي هغو ته مضاف الیه وایي، خو خپله دا دوه نومونه ځانګړتیاوې لري. که چیرې دا ځانګړتیا پوره کړي دا مضاف الیه ده. که ټول نښتې ضمیرونه په حالت نصب یا جر کې وي، نښتې ضمیرونه کله اسم سره راسي مضاف الیه وي او حالت جر وي. زه دلته راځم مثال ته. ربونه څه ده؟ لومړی کلمه یا اسم څه ده؟ ربو. موږ ووایو چې د مضاف کومې ځانګړتیاوې لري؟ دوه ځانګړتیاوې لري. راځم دې جدول ته. سپک اسم. سپک اسم څه معنا؟ تنوین ونه، یعنې نه ضمتین وي، نه فتحتین وي، نه کسرتین وي او د جمع نون ونه لري او ال نه اخلي. دا د مضاف ځانګړتیاوې پوره. دوم کلمې ته راځم. نه، دا نښتی ضمیر ده. زه څه پوه سم چې دا نښتی ضمیر ده؟ ما څنګه پیدا کړو؟ راځم دې جدول ته، د نښتې ضمیرونو جدول ته. دلته ګورم، دلته ویني دا شی ده. نام یې پیدا کړو، معنا یې شی ده زموږ. دلته راځم ګورم، موږ ویلي یو چې نښتې ضمیرونه کله اسم سره ونښلي نو هغه مضاف الیه وي. نو دا شی ده، دا مضاف الیه شرط یې پوره کړو. نو اوس د دې ترجمه زه څنګه کوم؟ ربو، ربي، نه زموږ پیدا مې کړ، زموږ رب. نو له ټولو څخه مې دا هیله ده که چیرې تاسې د مضاف او مضاف الیه ځانګړتیاوې په اړه په مفصلا توګه معلومات نه لرئ، زما تېر درسونه وګورئ. ما په دې اړه مفصلا معلومات ورکړي دي. نن غواړو چې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه په نښتې ضمیرونو کې وکړو. ما یو اسم انتخاب کړی، ربو. هو ویني لومړۍ کلمې ته موږ ویل یا لومړۍ اسم ته مضاف، دوهمې کلمې ته مضاف الیه ویل هو. نو زه اوس دلته راځم چې آیا دا هو له نښتې ضمیرونو څخه ده که نه ده؟ دلته راځم ګورم، مفرد مذکر هو یا هی څه معنا ورکوي؟ د هغه. ما پیدا کړو چې دا څه ده؟ دا له نښتې ضمیرونو څخه ده او معنا یې څه ده؟ د هغه. نو دا څه سو؟ موږ وایو چې که چیرې نښتې ضمیر له اسم سره ونښلي هغه مضاف الیه، یعنې نښتې ضمیرونه خپله مضاف الیه او حالت یې شوي جر وي. نو زه دا څنګه معنا کوم؟ د هغه رب. دوهم مثال ته راځم، دلته ګورم که چیرې دغه رب او هما ولرو، زه دا اوس څنګه دغه کوم وپېژنم چې دا مضاف او مضاف الیه دي که نه دي؟ لومړۍ کلمه لیکم ربو، دوهمه کلمه لیکم هما. دا خپله رب اسم د اسم هغه کلمه ده چې معنا ورکوي، په زمان پورې تړاو نه لري. دا هما زه اوس نه پوهېږم چې آیا دا نښتی ضمیر ده که نه ده. نو که چیرې غواړئ چې مشخص کړئ چې دا نښتی ضمیر ده، دلته به راسئ، دې جدول ته به مراجعه وکړئ، د نښتې ضمیرونو ته. شین درلود هما. آیا دلته شته هما؟ دلته راځم مثنا مذکر کې هما هما. مثنا څه معنا؟ دوه. مؤنث کې هما هما. دا دواړه یو د هیڅ فرق نه لري. نو دا به شی ورته شته کم معنا شی ده د هغو دواړو. ما پیدا کړ چې دا له نښتې ضمیرونو څخه دي، وینې د هغو دواړو. نو زه اوس دا څنګه ترجمه کوم؟ هما د هغو دواړو، ربو رب، د هغو دواړو رب. بل مثال ته راځم، که دغه ربو له هم سره راسي، ربوهم، دا مضاف مضاف الیه ده. دا زه اوس څنګه وپېژنم چې دا مضاف او مضاف الیه ده؟ لومړۍ کلمې ته یا لومړۍ اسم ته موږ مضاف ویل، دوهمې کلمې ته مضاف الیه ویل. دلته راځم ربو رب هم. دلته ګورم څه معنا د هغوی. آیا دا له نښتې ضمیرونو څخه ده که نه ده؟ زه دلته راځم دې جدول ته، نښتې ضمیرونو جدول ګورم، هم شته که نشته. ما پیدا کړو چې دا څه معنا د جمع مذکر هم یا هم.
څه معنا ورکوي؟ د هغوی. دا زه اوس څنګه ترجمه کوم؟ د هغوی رب. که چیرې ربو له ها سره راسي، ربوها دا مضاف الیه د ملکیت ښیي. دوه کلمې دي چې څنګه راغلي معنا ورکوي او د مضاف او مضاف الیه ځانګړتیا یې پوره کوي. ښه، زه راځم دلته. ربو لومړی کلمه یا اسم مضاف ده. ولې مضاف ده؟ چې تنوین نه اخلي، اول یې نه ده اخیستی. دوهمه کلمه چې ده ها نښتی ضمیر ده. موږ وویل چې که نښتي ضمیرونه له اسم سره راسي نو هغه مضاف الیه او حالت جر وي. دا خپل رب و اسم. اوس دلته راځم چې له نښتي ضمیرونو څخه ده که نه ده. زه اوس دلته راځم د جدول ته، د نښتي ضمیرونو جدول کې ګورم ها لرو که نه لرو. دلته پیدا مفرد معناس. ها څه معنا؟ د هغې. اوس ما پیدا کړو چې دا نښتی ضمیر ده. کله چې نښتی ضمیر سو نو نښتی ضمیر له اسم سره راغلی که یا دلته وګورئ دا اسم ده نو دا مضاف الیه ده. دا زه اوس څنګه ترجمه کوم؟ د هغې رب. بل مثال ته ځم. ربوهما دا مضاف الیه ده. څه معنا؟ د هغو دواړو رب. ملکیت ښیي. څنګ دوه کلمې راغلي او معنا ورکوي. ښه، زه اوس دلته څنګه مشخص کړم؟ ربو لومړۍ کلمه مضاف ده. ولې؟ چې دا اسم ده او د مضاف ځانګړتیا یې پوره کړې. هما د هغو دواړو. زه اوس ځان مطمئنه کوم چې هیا هما د نښتي ضمیرونو څخه ده که نه ده. زه راځم دې جدول ته، ګورم دې جدول کې هما ما پیدا کړ چې دا څه ده؟ دا مثنا مذکر او مؤنث د معنا شی ده. د هغو دواړو زه به دا شی نشته کوم چې دا مضاف الیه ده او حالت جر ده او نښتی ضمیر ده له اسم سره راغلی. نو دا زه څنګه ترجمه کوم؟ د هغو دواړو رب. ربوهن دا مضاف الیه ده. دوه کلمې دي چې څنګه راغلي معنا ورکوي. نو دا څنګه ترجمه کوي؟ د هغوی رب. د هغوی رب لومړی کلمه چې ده مضاف ده. ربو ویني نه یې تنوین اخیستی نه یې ال اخیستی، د مضاف ځانګړتیا یې پوره کړې او اسم ده. وروسته وګورو چې دا هن آیا نښتی ضمیر ده که نه ده. زه راځم د نښتي ضمیرونو جدول ته ګورم چې هن سته دلته که نسته. دلته ګورم هن مې پیدا کړ. دا ده هن یا هن. دا جمع مؤنث ورته وایي. د هغوی د ښځینه‌وو لپاره راځي چې که جمع وي. نو دا زه څنګه ترجمه کوم؟ هن د هغوی رب. ربوکه ستا رب. نو دا مضاف الیه ده. دوه کلمې څنګه راغلي معنا ورکوي او ملکیت ښیي. ربو رب. لومړی کلمه چې ده مضاف ده. ربو یعنی تنوین نه ده اخیستی او ال نه ده اخیستی. دوهمه کلمه که مضاف الیه ده. ولې مضاف الیه ده؟ ګورئ موږ ووایو چې دا له نښتي ضمیرونو څخه ده. څنګه زه پوه شم چې له نښتي ضمیرونو څخه ده؟ دلته ګورم دې جدول ته راځم. وینئ که مفرد مذکر چې ده دا له نښتي ضمیرونو څخه ده. زه به دلته ورته مشخص کړم او معنا یې شی ورکوي ستا. موږ ووایو چې که چیرې نښتي ضمیرونه له اسم سره ونښلي، وینئ دلته نښلېدلی ده، نو هغه شی ده مضاف الیه ده. دا زه اوس څنګه ترجمه کوم؟ ستا رب. بل مثال ته راځم. ربوکما. رب لومړی اسم ته یا کلمې ته مضاف وایي چې تنوین نه اخلي، اول نه اخلي. دا مضاف ده. کومه ستاسو دواړو دا مضاف الیه ده. ولې مضاف الیه ده؟ چې دا له نښتي ضمیرونو څخه. زه څنګه پوه شوم چې دا له نښتي ضمیرونو څخه ده؟ راځم د نښتي ضمیرونو جدول کې ګورم. کومه هم مثنا مذکر هم مثنا مؤنث ده. نو دا څه معنا ورکوي؟ ستاسو دواړو. کومه هم د مثنا مذکر لپاره کومه راځي، هم د مثنا مؤنث لپاره کومه راځي. نو دا نښتی ضمیر ده. کله چې نښتی ضمیر شو نو دا مضاف الیه ده او حالت جر ده. زه دا څنګه ترجمه کوم؟ ستاسو دواړو رب. وینئ داسې دواړه سره ونښلوئ څه کېږي؟ ربوکما. بل راځم. ربوکم دا مضاف الیه ده. دوه نومونه څنګه راغلي دي ملکیت ښیي. ستاسو رب. دلته راځم. ربو لومړۍ کلمې ته مو ویل مضاف هغه ځانګړتیاوې لري چې تنوین نه اخلي او ال نه اخلي. دا د مضاف ځانګړتیا یې پوره کړې او اسم ده. دوهم کلمې ته راځم. کوم
دا له نښتې ضمیرونو څخه ده او معنا یې ستاسو ده. زه دا څنګه مې پیدا کړه؟ دلته راځم دې جدول ته، نښتې ضمیرونه کې ګورم. کوم ستا دلته مې پیدا کړ، دا ده کوم، معنا یې شی ده ستاسو. زه اوس دلته باید مشخص کړم چې دا جمع مذکر ده. نو دا زه اوس څنګه ترجمه کوم؟ کوم ستاسو رب، دلته وګورئ ستاسو رب، که دا دواړه سره یو ځای کې ربکم دغه ده، داسې نشته سوی ده، نو دا مضاف مضاف الیه ده. بل راځم که چیرې ویني ربو کی، دلته یو حالت ده، زه غواړم استشی کړم، دلته وګورئ دلته کسره ده، ویني کسره دا څه ده؟ دا مفرد مؤنث لپاره راځي. په عربي کې چې ورته مفرد مؤنث، مفرد مذکر هم وایي چې که فتحه لري، مفرد مؤنث که وایي ستا چې لري کسره لري. اوس دلته راځم، دا مضاف مضاف الیه ده ستا رب. نو لومړی اسم ته موږ وایي چې مضاف ده، یعنی د مضاف ځانګړتیا پوره کړي، د تنوین نه لري او ال نه اخلي. دوهمې کلمې ته موږ مضاف الیه ویل. مضاف الیه دا نښتی ضمیر ده. زه څنګه پوه شم چې دا نښتی ضمیر ده؟ زه راځم دې جدول ته ګورم چې په نښتي ضمیرونو په جدول کې لرم، دا د پیدا مې کړو. کې چې ده دلته وګورئ مفرد مؤنث، کې څه معنا؟ ستا. دلته راځم اوس دا نښتی ضمیر له اسم سره نښلېدلی، وګورئ داسې دلته نښلېدلی ده که یا؟ نو که چیرې ونښلي دا مضاف او مضاف الیه ده. زه اوس دا څنګه ترجمه کوم؟ ربو رب، کی ستا، ستا رب، ربو کومه، لکه موږ چې وویل په تېر سلاید کې لومړی اسم یا کلمې ته ربو چې مضاف ده، د مضاف ځانګړتیا پوره کوي، او کومه له نښتې ضمیرونو څخه ده، ستاسو دواړو. زه څنګه دلته دا پیدا کولی شم؟ وینې دلته راځمه، کومه ستا سو دواړو هم د مثنا مؤنث مثنا مذکر لپاره راځي. دلته زه ورته لیکم چې کومه له نښتې ضمیرونو څخه ده او له اسم سره نښلېدلی ده، نو ستاسو دواړو رب ترجمه یې داسې کېږي. وینې دا دواړه که سره ونښلوئ ربکما جوړ، ربکن ستاسو رب، دا مضاف مضاف الیه ده، ملکیت ښیي، دوه کلمې دي چې څنګ راغلي دي او معنا ورکوي. که راځم لومړۍ کلمې ته مضاف وایم ربو، وینې تنوین یې نه ده اخیستی، ال یې نه ده اخیستی، دا د مضاف ځانګړتیا یې پوره کړه، معنا یې ښه ده رب او اسم ده. دوهمه کلمې ته کن چې شته ورته وایي ستاسو، دا نښتی ضمیر ده. زه دا اوس څنګه پوه شم چې دا نښتی ضمیر ده؟ زه راځم د نښتې ضمیرونو ته ګورم، کن پیدا مې کړ، معنا یې ښه ده ستاسو. دلته ګورم چې دا جمع د جمع مؤنث نښتی ضمیر ښه ده کن. زه اوس دا څنګه ترجمه کوم؟ ستاسو رب، که دا دواړه سره یو ځای کوي ربو کن، وینې دغلته دا د نښتی ضمیر له اسم سره نښلېدلی ده، دې ته مضاف مضاف الیه وایي. دلته راځم که چیرې اوس ربي دا مضاف مضاف الیه ده، زما رب، او دوه کلمې دي چې څنګه راغلي معنا ورکوي. نو زه راځم اول ربي، وینې که چیرې هلته موږ له ربو شروع کړی، ولې دلته یې کسره اخیستې ده. که چیرې هر وخت له یا سره راځي کسره اخلي سي، انشاءالله په دې اړه زه مفصلا معلومات درکوم، خو د اوس لپاره ته نه. نو زده کې ربي چې ده مضاف ده، د مضاف ځانګړتیاوې لري، یعنې نه تنوین نه ده اخیستی او ال نه ده اخیستی. دوهمه کلمه یا مضاف الیه ده، دا نښتی ضمیر ده. یا که څوک وایي چې دا خو حرف ده، یا حرف نه ده، دلته وګورئ یا څه معنا ولري؟ دا نښتی ضمیر ده. زه اوس څنګه پوه شم چې دا نښتی ضمیر ده؟ دلته راځم وینې یا یعنی موږ وایو چې معنا یې ښه ده زما. نو زه اوس دا څنګه ترجمه کوم؟ پیدا کړو چې یا ښه ده نښتی ضمیر ده، د اسم سره راغلی، دا ترجمه یې داسې کېږي چې یا زما رب، رب زما رب، ربنا زموږ رب، مضاف مضاف الیه ده. نو دوه نومونه څنګه راغلي دي؟ اوله کلمې ته یا اسم ته ربو رب چې مضاف ده، دوهمې کلمې ته یا اسم ته نا وایي. خپله ضمیرونه د اسم برخه ده، لکه موږ چې په تېرو درسونو کې وایي چې په عربي کې 3 کلمې دي: اسم، فعل، حرف. اوس دا نښتی ضمیر هم اسم د معنا ورکوي. زه دلته ورته لیکم چې دا نا چې ده نښتی ضمیر ده. ولې ما څنګه پوه شم چې دا نښتی ضمیر ده؟ زموږ
زه دلته راځم دې جدول کې ګورم پیدا مې کو چې دا نښته ضمیر د ویني نه معنا یې څه ده زموږ که دا دواړه سره یو ځای کوي ربنا راځي ها رب نه زموږ دا څنګه ترجمه کوو زموږ رب ویني ملکیت یو خو او مضاف الیه د نننۍ درس لاندې موږ وکولای شو چې په قرآن کریم کې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه وکړو نښتې ضمیرونه وپېژنو نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې مور ته وایي دا په دروند حالت کې ده موږ وایي چې که چیرې غواړئ مضاف او مضاف الیه جوړ کړئ نو دا چې کېږي ویني یوه دمه کړې ده دا یو مثال ده که ووایي چې مور د هغه مور دا اوس موږ څنګه په عربي کې جوړولی سو مور څه ته وایي مضاف ته ویني دمتین نه ده اخیستی یو دانه دمه یې اخیستې که ووایي چې د هغه راځم درته ویني دا جدول ته یو دانه ده پوره اخلم خو که دا دواړه سره یو ځای کوم شی کېږي معنا یې څه سو د هغه مور اسم له نښتې ضمیرونو سره نښلېدلی ده نو دا مضاف او مضاف الیه ده نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې د څوارلس ضمیرونو لپاره دا ولیکئ او انشاءالله که چیرې مو دا ولیکل هیڅ وخت به مو له یاده ونه وځي نښتې ضمیرونه ډېر زیات مهمه دي قرآن تلاوت کوئ تاسې به په هره پاڼه کې څو ځلې نښتې ضمیرونه نو انشاءالله زموږ به ډېر وخت په نښتې ضمیرونو کې وي چې څنګه مو کولی شو چې مضاف او مضاف الیه مشخص کړو بیا هم که چیرې تاسو کومه پوښتنه درلود کولی شئ چې ماته کمنټ کې ولیکئ یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي منبع به قرآن کریم خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کمنټ کې راته ولیکئ نننۍ درس همدلته پای ته ورسېد تاسو ته ښه وخت غواړم په دعاوو کې مه هېروئ خدای پامان